تیرو ورځو کې زه په لار روان وم نو ښځې په مخ راغلې چې ښځې په مخ راغلې نو هغه نورو ښځو وویلې چې مخ پټ کوي سړی دی نو یوې ورته وی چې خورې سړی نه دی ملا دی وی ملا اوس زه په لاره تلم او خندل مې نو ما وی چې دا خوار شوي چې دي ته ملاډو سړی نه ښکاري نو هسې دې خبرې ته تاسو خیال وکړئ چې تاسو ته ملا سړی نه ښکاري نو خدای ته تاسو سړي نه ښکاري ٹھیک شو زه تا ته ولې سړی نه ښکارم زمام یو خوله ده ستام یو خوله ده زمام یو پوزه ده ستام یو پوزه ده زمام دوه سترګې دي ستام دوه سترګې دي زمام دوه خپې دي ستام دوه خپې زمام دوه لاسونه دي ستام دوه لاسونه دي ٹھیک شو تا او ما کې څه فرق دی چې ته سړی او زه نه سړی تا ته په دوو وجو زه نه سړی ښکارم تا سره دولت دی ما سره دولت نشته ٹھیک شو تا انګریزي ویلې ده ما انګریزي نه ده ویلې تا انګریزي ویلې ده ما د خدای قرآن ویلې ده تا سره دولت دی ما سره حدیث د جناب محمد رسول الله ٹھیک شو نو تا ته زه نه سړی په دې وجه ښکارم چې ما د خدای قرآن ویلې دی او ما د پیغمبر حدیث ویلی دی نو زه درته نه سړی ښکارم نو تاسو ته په حقیقت کې نه سړی زه نه ښکارم په حقیقت کې نواله تاسو ته قرآن او حدیث ښکاري نو کم قوم چې هغه سړي ته سپک ګوري چې کم سړي د خدای کلام او د جناب محمد رسول الله حدیث ویلی ٹھیک شو جی هغه قوم ته به خدای د عزت په نظر وګوري نن پس دنیا کې وګوره شرمېدلې قوم د پاکستان نه نشته شرمېدلې دا غریبان به هر وخت شرمېده اوس په دې غټو خدای شروع کړی د غلام اسحاق نه رونی و تاسو خیال راغی په دې غټو او په هغه خلقم خدای شروع کړه چې څوک غټو پورې ځان مګي دا ټول بر رسوا د زمانه ګرځي عزیزانو تماشې به درته ښیم خوار به ذلیل به اسرم د خدای پرېښې ده او د بنده اسرم اختیار کړی ده قاضي صاحب یو ټکی وکړو عزیز داری عزیز دی تاسو په عزیزدارۍ کې دی یو وخت د روټۍ تمه چا نشته وای شته تاسو په عزیزدارۍ کې چرته دی یو 500 روپو امید چا نشته عزیزه چې په دې خپلو مټو دی نه یې ګټلي او په دې خپلې مزدورۍ دی نه پیدا کړي عزیز څه چې زوی دی هم نه پکارېږي په دې زمانه کې عزیز زه پېښور کې اوسېږم زما اډو عزیز نشته تربور میم نشته خپلوان میم نشته مور او پلار میم نشته رونه میم نشته او شکر دې چې نشته چې درونو حال ګورم ویم شکر دی چې رور می نشته چې د خویندو حال ګورم ویم شکر دی چې خور می نشته چې د خپلوانو حال ګورم ویم شکر دی چې خپلوان می نشته که په عزیزدارۍ کې غریب ویم دله به ورته ښکاري که مالدار ویم نو مال ته به د غلۍ د سپو غوندې نو عزیزداري څه تاسو کمقل نه یې ټول عمر هم افیم کرلی دي د افیمو بویونه هم په دماغ کې دي لکه د ګونګټ په شان د غلو روړی هم په مزغو کې یعنی عقل در کې نه راځي پوهېږئ نه بل دا چې
اپی میں بند کړه قاضی صاحب امریکا به خپه کیږي امریکا دی خدای خپه نه کې خو زمونږ ماما دی نواز شریف ته وګوره لکه پیغله ښځه چې د پلار په کور زړه شوي داسې خریټه یې ده خو د هغه ماما دی نو خدای په خپه کېده په تاسو یې ډزې نه کولې چا کړې وې در باندې خبره کوئ دیخوا ګورئ دیخوا ما ته پته ده تاسو ښه خلک نه دا یو هغه ناست دی هغه پیریان چې دي پې دا دی ما پسې راغلی زه د علاقو سره مې ورانه ده ښه خلک نه ما ته ګورئ عزیزانو ټول عمر به تاسو باغیان یې دا د مولانا صاحب درته لسټ بیان سن 88 نه دومره حساب او سن 79 نه دومره او سن 90 کې دومره او پلانې او ډینګړې او پټې تاسو خوشحال کړو تاسو بمړه کې خوشحال شئ چې جوړ جنت دا دی نو چې دې مدد دا مدرسه ده مولانا دا سپیره غوندې بلډینګ دی دام جوړه کړې ده او مولانا صاحب 2 لک آمدنو پلانې او ډینګړې جوړ دا جنت دی نه دا جنت نه جنت دا نه دی د یو اهم سړي سره جګړه چې ستاسو په دې شریعت بل کې څه شی دی دا تاسو چې د ضیاءالحق پس خوردې په حلالوي او قوم لم یو ډوم جوړ کړی دی چې شریعت بلم پیش کړي شریعت بلم پیش کړي په دې شریعت بل کې جنرل نیازی هم سینیټر او کټر پرویز دی کټر پرویزیان هغه خلق دی چې د پیغمبر حدیث ته ډکوسلې وای دي يهوديان دا پرویزیانم په هغه سینټ کې ناس او شریعت بلم جوړ کې باندې کې څه دي لیکن دیت دی او قصاص دی او پلانې دی او پلانې دی او پلان مایلاس غسل پکشتا وچنا زناکار پکانو وشتل سنسارول پکشتا وچنا شرابیان په درووال پکشتا وچنا مبیا شریعت بل څه شو شریعت بل نامي بتاسو ماما اوریدل رونو شریعت بلم پیش کړي په دې ثوابه کې جلسه او شریعت بلم پیش کړي نو ما مولانا فضل الرحمن ته مال صدر بوش نم تاسو کړي دي چې تاسو شریعت بل پیش کړي دا پاکستان خو د صدر بوش او د امریکای پر رحم کرم یا 200 کاله د پیرنګیانو لاندې او یا اوس د امریکای لاندې دي نو صدر بوش نم تاسو کړي دي چې تاسو شریعت بل پیش کړي لیدا دا غدار او بېمان عمل لیدا دا غدار او بېمان حکومت دروغجن او کذاب حکومت لیدا چې د شپې اعلان وکړ نواز شریف چې شریعت بل می پاس کړو او سحر له دومره غټه کټای اډوایزر واغستا عبدا اوسه واغستا کنه دومره کټای نو مال په شریعت بل کې قاضي صاحب رومبه شک بداو چې سار لا به یو خچو براخلی دا شریعت بل خیر مقدمونه شروع را شریعت بل پاس کو مبارک شو ماوی شریعت بل نه ده دا خره واده ده کور مران شریعت بل نه ده خره ته بنارسه ور په سر کړی دا لګي او کو اعلان دی دا خزانه ده خراله شریعت بل نه ده
شریعت بل چې پاس شي قومي اسمبلی کې به ښځه مانه کینی بیا ښځه به رانه کینی ښځه به په ملک کې وزیره شي شریعت بل چې پاس شي شریعت بل نه دی دا ډونګو مچاو شوی په دې ملک کې د قوم سترګو کې خاورې اچولو دپاره نو مولانا ته ما وی چې لاس غسول پکې نشته شرابي په درووال پکې نشته زناکان سنگسارېدل پکې نشته نو په شریعت کې خو اهم شیخونه دا درې قرآن ویلی دی چې السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما غل لاس غوس ٹھیک زناکار سنگسار شرابی په درو وهي نو چونکه حکومت دې 3 کاله د غلو او د زناکارو او د شرابیانو په لاس کې د دوی په لاس کې 3 کاله و دا ویلې د شیخ رشید خبره وی هغه اخو دم دی اخو دم دی دم شیخ رشید څه کوي دا د قومي اسمبلی سپیکر دی وګوره راشي ما سره فوټو دی چې د ښځه سره نه ګډي دا د ایوان مشر چې دی دا څنګه گوهر ایوب شیخ رشید خو دم دی تاسو راشئ په صوبه سرحد کې وګورئ د مولانا سره امدادونه هر څه کوئ خو کچرې د پاکستان قانون تر څو پورې شریعت شوی نو او ته د اوقاف وزیر دې مدرسې ته راوستو نو تاسو باندې د ښځې په 3 کانو طلاق کې یو نه ولا ورنه کوي تاسو پوه شئ په خبر د اوقاف وزیر سره پیسې ټولې د سود دي دا په بینک کې چې کومې د فکس ډیپازټ نه او د سیوینګ اکاونټونو نه کټوتی کیږي دا ټولې سود دی دا یو لک سیاسي رشوت د مولا د پاره رئیس دی چې مولا په دې خرید کوا دا زمونږ د خاصی کولو د پاره رئیس دی نو مولا تبعی توروږي خدای کنه چې اوقاف وزیرم راشي هغه ورځخار کې یو جمعه تتلو نو مولا ورته چې وای منسٹر صاحب ویا جی صاحب دا ازمکه ستا د خپو قابل نه و او ازمکه جمعه قسم په خدای قدر ته وې دا ازمکه ستا د خپو قابل نه و چې تا په قدمونه کې الته چل 2 لک روپے ورګړي نو دا د سود زکات چې دی دا رئیس ته مونږ د زمونږ خاصی کول د پاره مالا دا د بېنظیري په وخت کې خان بادر چې وزیرو د اوقافو د تنګي دا د 80 کالو نهر اوس یې وګورئ داسې خویا شوی ټلیفون یې راته وکړو چې بېنظیره مشایخ او علما کانفرنس کوي تم ولا یو غنټه لراشه او د 100 لک روپو چک درلېږي د 100 لک اولی کیش کا 100 لک والا بیا یو غنټه ل التراش نو ما ورته ویل چې خدای دې هغه کور روان کچ په تنګي کې دي ما سلويخ کاله په خزو په ډرامي کړی چې د چا خزو لور بربنده بار ګرځي داغه نه لوی دله چرته مبارکم شدي کارخانو لبم دا چوبره راتل شروع شي خې تماشه وکوي که خیری لا اوس خو خړ پړی بیا به غوړ شي دا بوډاګانم ورولې بیا دا
ځکه دا انډسټریل ایریا وشي که نه دا چوپړې به هم ورته راځي بیا دلته به ډېره لوی آبادي وشي که ښې نو ما ورته وی چې ما 20 کاله په ښځو پسې بد ویلي دي زما عقیده او ایمان دا دی چې قرآن ویلی دی چې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی اے پیغمبرہ اعلانو که چې دینا پس به ښځې د کور نه بهر نه وځي ښځې به په کور کې ناستې د ښځې یا کور دی او یا ګور دی ټیک شو علما لیکي چې ښځې به په کور کې هم په زوره نه ګرځي چې د پړو اواز هم دیوال نه بار پردی سړی وانه نو ما وی چې نن لږ په خېټه مور دی هغې بړوال لوی کار چې دی هغه دا کړی دی چې ښځه یې بربنډه کړه ښځه یې بربنډه کړه بورقه یې ترې لرې کړه او دغه یې وله ورپسې نو هغې داسې چل کړي او داسې روان قسم په خدای چې ته ځان بچ نه کړي در باندې در خوري والکه ما ته وګورئ نن په دې ملک یو ډونګ مچاو دی چپ یو ډونګ مچاو دی چاله ظلم شوی دی څه ظلم شوی وی هغه د سردار شوکت حیات لور سره ظلم شوی ما ته ګوره ما وی څه ظلم شوی تاسو د ګدون کې قصابان شته غوښې خرڅوي که چې ته ورته ووایې چې د کیمې غوښه راکه سره او تکه سره تیکه دله درکړي او داسې دې روانه کړي په بازار کې روانه او ناګانه پې سپي ورټوبه په غوښه یا پې د پاس نه ټپوس راټوب نو ګناه د سپي او د ټپوس ته که ګناه ستا ده چا ګناه ده رښتیا قمقل یې غوښې والا نه ده دې سړي ګناه ده چې د چا لاس کې غوښې والا غریب قصاب و دغې ته مونږ غوښې والا دې خوا وګوره ګناه د چا ده د دې سړي ده که نه چې هلکه سره تیکه غوښه دې بربنډه ولې نیولې